د امر بالمعروف وزارت 14 کسیز نظامی هیئت چې پکې د دې وزارت نظامی مرستیال شیخ سید احمد شهید خیل، د ازاله منکراتو رئیس مولوي راز محمد حامد، د علمي بورډ غړي، د ملکی برخې د شکایتونو اوریدلو مسؤلین او د نظامی برخې محتسبین شتون لري. د یاد 14 کسیز هیئت له لوري د پلازمینې کابل امنیه قومندانۍ کې د یاد ځای د مسؤلینو او 22 امنیتي حوزو له مسؤلینو سره د مشرتابه د فرامینو او د وزارت له لوري د شوو سپارښتنو د اورولو په موخه اصلاحي ناسته روانه ده. دې ناستې ته د امر بالمعروف وزارت نظامی مرستیال شیخ سید احمد شهید خیل په خبرو کې وویل د مسؤلینو اطاعت پر موږ فرض دی. د فرامینو صادرول یې له الهي احکامو سرچینه اخلي. د هغه په وینا هر نظام خپل ټاکل شوي قوانین لري چې د اسلامي نظام اصل د الهي احکامو پلي کول دي چې زموږ او ستاسو 100 کلنه قرباني د الهي احکامو د اسلامي نظام د قایمولو لپاره وه. د موږ تاسې امیر المؤمنین ده، عالم ده، محدث ده، مفسر ده او مجاهد ده، قرباني وی ورکړي، نو په موږ تاسې باندې اطاعت یو حق ده او اطاعت په موږ باندې فرض ده. که چېرته موږ اطاعت ونه کړو نو په دنیا کې موږ ناکامه کیږو، په آخرت کې هم. په دنیا کې به هم که د اطاعت کامیاب ویو، که په آخرت کې به هم کامیاب ویو. هغه چې کوم فرامین صادروي هغه فرامین ګوري ټول د شریعت او د پیغمبر علیه الصلاة وسلام د سنتو په مواردو کې دي، نو هغه موږ ته وایي سرت په سنتو برابر کړي، سیرت هم په سنتو برابر کړي، لمونځ په جمع باندې وکړي، اذان ولرئ او تاسې خپل ایرې په سنتو برابرې کړئ، خپلې څڼې په سنتو برابرې کړئ، خپل بریتونه په سنتو برابر کړئ، خپلې جامې په سنتو برابرې کړئ. ګورې په ټوله دنیا کې دا اصول دي. د هر نظام هغه که پولیس دي او که د استخباراتو ځواکونه دي او که د ملي دفاع اردو وي، هغه هم یوپرم لري هم تشخص لري. د غراز ناستې ته د نظامی معاینت اړوند د ازاله منکراتو رئیس مولوي راز محمد حامد وویل په امنیتي امورو کې تاسې زموږ مسؤلین یاست او موږ مراعیت یو او هیڅوک نشي کولای چې د نظم د اخلال لپاره ستاسو کارونه ترسره کړي. نو پر همدې اساس د منکراتو په مخنیوي کې د دې برخې مسؤلیت پر تاسو آمران دي. په حوزې په مربوطاتو کې په امنیتي امورو کې تاسو د موږ مسؤلین یې، موږ مراعیت یو. که چېرته هم داسې یوه امنیتي پیښه لیده موږ به تاسو سره رابطه کوو. که د ما سره توپک وي، که د ما سره ملګري وي، که د ما سره قوت وي، که د ما سره هر څه وي، دلته د نظم د نه اخلال په خاطر باندې په امنیتي امورو کې موږ تاسو ته اختیار درکړی چې تاسو خپل کار کوئ. د همدغه تقسیم په موافق د امر بالمعروف په امورو کې بیا دغه ملګري چې موږ تاسو د حوزو ته درلیږو دا در باندې امرین دي، تاسو یې رعایت یې. دلته بیا په دې کې تاسو د دوی سره همکاري کوئ. ناستې ته د یاد وزارت د ملکی برخې د شکایتونو اوریدلو مسؤل مولوي صدیق الله اسحاق د هیئت د کړنو په تړاو وویل ټاکل شوی هیئت 2 موخې لري چې د نظامی برخې مسؤلین په نظامی برخه کې د معروفاتو د اقامې او د منکراتو د مخنیوي په موخه کړنې ترسره کوي او د ملکی برخې مسؤلین د اماراتي مسؤلینو لوري پر ملکی خلکو شوي جرمي کړنې څیړي او د حل په موخه یې تر مسؤلو چارواکو رسوي. یو مقصد د دې نظامی امر بالمعروف د شيوخ کرامو چې هغه وظیفه ده د ازاله د منکراتو په مجاهدینو کې قبیل فرض داسې یو منکر عمل وي چې هغه د شریعت خلاف وي، د هغو مخنیوی کول. او دوهمه د دې هیئت غرض هغه د سمې شکایاتو اوریدل دي. د حوزې په مربوطاتو کې د حوزې مسؤلین یا د قومندانۍ مسؤلین یا د استخباراتو د مدیریتو مسؤلین که د هغو څخه ولس شکایت وکړي، د هغو څخه ولس ناراضه وي یا احیانا داسې یو شی پیښ وي چې هغه د شرعي اصولو خلاف د مجاهد څخه د فرد څخه یا د مسؤله څخه داسې یو عمل سوی وي چې هغه د شریعت د اصولو د امارت د اصولو څخه خلاف کړنه وي، نو د هغه ولسي سړي شکایت راخیستل او دا هیئت به د هغه شکایت اوري. بیا به د هغه دپاره چې پر کوم مجاهد باندې شکایت وسو هغه مجاهد به چې راوغوښتل سو دې هیئت راوغوښتی یا په ټلیفون باندې یا په جل باندې هغه مجاهد په لوړه سطح وي که په کښته سطح باندې وي، هغه مجاهد به و دغه ځای ته حاضریږي، دلته به خپل جواب دی وایي. که بیل فرض دا مجاهد داسې یو قناعت بخشه
یو شرعي دلیل درلودلی داسې یو جواب یې درلودلی چې هغه مخکنی چې پر ده باندې کوم چا عریضه کړې وه د هغه دپاره یې داسې دلیل درلودلی شرعي دلیل و اصولي دلیل و خو دا مجاهد خلاص دی په بها و نعمه. دغه راز د ناستې په پای کې د امنیه قومندانۍ ته امنیتي مرستیال مولوي محمد ابراهیم وفا ورغلي هیئت ته د کراغلاس ترڅنګ مسؤلینو ته په خبرو کې وویل هیڅوک نشي کولی چې مجرمینو ته د محاکمو له سزا اورولو مخکې تعزیري سزا ورکړي او زیاته یې کړه مسؤلینو ته پکار دي چې له ولس سره له نرم او مسلکي چلند څخه کار واخلي. زه دا حق نه لرم چې یو چاته هغه الفاظ ووایم چې هغه مناسب نه وي. زه دا حق نه لرم چې یو څوک وټکوم. زه دا حق نه لرم چې یو څوک وډبوم. زه دا حق نه لرم چې یو څوک زیات بندي کړم. یو چې حق یې هم نه لرم ظلم هم کوم ستړی هم یم او مجرم هم یم. د دې ضرورت چې دی یقینا دا زموږ علما کرام مشران داسې موارد ماته په مخه راغلي دي چې یو مجاهد ته جزا ورکوي ورته ژاړي هم. تاسې وګورئ دا د دشمنۍ علامه نه ده دا د شفقت علامه ده. د یادولو ده چې د امر بالمعروف وزارت د نظامي معاینیت له لوري ټاکل شوی هیئت پر ټولو نظامي او ملکي ادارو ګرځي د مشرتابه او امر بالمعروف وزارت له لوري شوي سپارښتنې پرې په عملي توګه پلي کوي. سمسور لکه جنت هیواده پښتون د ښکلې عمارت هیواده بیا د بدمرغۍ جګړې ماشي قربان الله دې ساته سلامت هیواده الله دې ساته سلامت هیواده.